الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زما ګرانو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. من د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم د درسونو د لړۍ د ختمېدو نه وروسته بیا د سیرت خلفای راشدین رضی الله تعالی عنهم اجمعین د درسونو لړۍ شروع کړې وه. هغه پرون پای ته انشاءالله ورسېدله. نن نوې موضوع یو بله لړۍ موږ شروع کوو د اسلام او د ساینس په نامه باندې. د دې لړۍ کې به انشاءالله موږ نظر کې دا دی چې درې عمده موضوعات یا درې جدا جدا برخې ولري. اوله برخه کې به د قرآن عظیم شان علمي او ساینسي اعجاز ته هغه کوو، هر څومره درسونه چې راغله. دویم به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک احادیثو علمي او ساینسي اعجاز ته بیا اشاره کوو، انشاءالله بحث به پرې کوو. او دریمه موضوع چې کوم یو ده انشاءالله که الله پاک موږ ته ژوند راکړي نو بیا به موږ د اسماء الحسنا د الله عز وجل د مبارکو نومونو، ولله الاسماء الحسنا، د الله پاک دپاره ډېر ښایسته ښکلي نومونه دي. انشاءالله دې نومونو مبارک کې مونږ د دې علمي او ساینسي اعجاز او څېړنې ته به انشاءالله بیا ورکو. نو دا سلسله به انشاءالله درې برخې ولري. اوله برخه به اعجاز علمي او ساینسي د قرآن عظیم شان، دویم د حدیثو مبارک او احادیثو علمي او ساینسي اعجاز ته، او دریمه برخه به انشاءالله د الله عز وجل هغه مبارک اسماء او نومونو ته به په اختصاص وي چې هغې کې به د دې علمي او ساینسي څېړنه او بحث کېږي. دا درې موضوعات دي. نو موږ نن شروع کوو په دې باندې چې د قرآن عظیم شان کوم چې د الله عز وجل کتاب دی د هغې علمي اعجاز ته موږ اشاره کوو او هغې باندې باید موږ پوه شو. یو شی چې د دې نه مخکې چې موږ د قرآن عظیم شان آیاتونه یا د قرآن عظیم شان څه مسایل وړاندې کوو، یو خبره ډېر ضرور ده، هغې باندې ځان پوهول پکار دي. او دا موضوع وروسته انشاءالله د الله عز وجل په هغه اسماء مبارکه چې کله راشي نو په هغې کې به دا موضوع بیا بیخي حل شي چې الله عز وجل چې دا کوم دین او دا کوم کتاب را لېږلی دی د دې تر شا ډېر غټ زبردست قوت او ډېر زبردست عظمت او د دې تر شا ډېر لوی علم پروت دی، ډېر لوی حکمت پروت دی، ډېر لوی باریک بیني او دا پراته دي. نو ځکه دې ته توجه ده چې پکار دا مسله ډېر عادي نیول نه دي پکار. دا قرآن چې موږ وایو دا معجزه ده، دې ټول کلام د سر نه تر اخره پورې ټول هغه معجز دي. انشاءالله به خپل هغه کې به دا ټول موږ وایو چې دا کوم شیان په دې کې هغه ساینسي او علمي تحقیقات چې شوي دي هغه روښانه شوي دي. نو ځکه دا قرآن عظیم شان دا دین چې چا رالیږلی د دې یو صفت د دې کلام او د دې دین صفت یو صفت ربانیت دی. ربانیت دی یو صفت یې. دا ډېر مهم خبره پکې همدا ده چې دا کتاب او دا دین چې چار ان الدین عند الله الاسلام، دا دین دی الله په نزد باندې اسلام دی. او بیا وایي چې الیوم اکملت لکم دینکم، نن مې تاسو دپاره دا دین مکمل کړی. بیا بل ځای کې ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین. هر څوک چې غیر د دغه اسلام د دین نه بل دین ځان ته اختیار کی هغه نه به هرګز هیڅ کلم قبول نشي او دی به په آخرت کې نامراد او ناکام او خاسر او زیانکار وي. نو دا دین او دا کلام چې قرآن زموږ تنزیل من رب العالمین
دا قرآن عظیم شان چې دی دا نازل شوی دی د رب العالمین نه. بل ځای کې فرمایي من لدن علیم حکیم، بل ځای کې فرمایي چې دا د حکیم او د علیم ذات د قرآن نازل شوی. من لدن علیم خبیر، بل ځای کې وایي چې دا د هغه ذات نه نازل شوی چې هغه علیم او خبیر ذات دی. دا چې بل ځای کې راځي عزیز حکیم، هغه عزیز او حکیم ذات دی. نو که داسې مختلف قرآن عظیم شان کې ډېر زیات تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا، مبارک دی هغه چې نازل کړی دی دا کلام په خپل پیغمبر او خپل بنده باندې چې د خلکو لپاره د انذار او د تنبیه او د ګواښنې سبب وګرځي، چې خلک خبر کړي د خپل انجام نه چې که ستاسو دغه حالت یې نو څه به کیږي. نو ځکه یو صفت چې کوم یو ربانیت دی په دې دین کې او په دې کلام کې، دې ربانیت باندې موږ لږ مخکې لږ خبره کوو چې کم از کم د موږ په دې ذهن او فکر کې دا خبره راشي چې دا ګوره عادي کتاب نه دی، نه داسې عادي دین دی، بلکې دې تر شا ډېر زبردست، ډېر قوي قوت، ډېر قوي عظمت، ډېر قوي علم، ډېر لطافت او باریک بیني او حکمت، دا ټول شیان پراته دي. دا د دې ټولو سرچشمه د دغه هغه ذات نه ده چې دغه صفات لري. نو ځکه نن په دې درس کې موږ لږ ابتدایي په دې باندې بحث کوو چې دا کلام او دا دین چې کوم یو دی دا یو صفت ربانیت دی. ګرچې په دې باره کې موږ مخکې درسونه کړي وو، خو دې سلسله کې موږ څه نه دي ویلي. دې سلسله کې لږ نن دې خبرې ته اشاره پکار ده چې ربانیت نو څه معنا. لکه موږ او تاسو وایي چې دا دین دی الله پاک دی، ټول خلک وایي چې دا دین دی الله پاک دی. معمولا دا د آسماني ادیانو په نامه چې یادېږي چې آسماني دین دی، هغه یو خبرې آسماني دین یا پر ځای دی الله دین، رب العالمین دین. نو دې کې اصل خبره کمال په همدغه شي کې دی. اصل د کمال خبره په همدغه ځای کې ده چې کله موږ په دې پوه شو چې دا د الله پاک دین دی او رباني دین دی، الهي دین دی، آسماني دین دی، نو بیا زما خپل تصور دا دی چې بیا دا نور خبرو ته هېڅ ضرورت نشته چې بیا د هغې کې سړی ووایي چې ولې داسې مخکې وروسته، بس دې ته ضرورت نشته. یو کوم سړي باندې چې سړي په علمي لحاظ باندې یو سړي زړه په چا باندې اوبه وسکي، موږ د پښتو کې اوبه څکلو ته وایي، یعنې زړه پې مطمئن او ډاډه شي چې دې سړي علمیت چې دی دا ډېر پوخ دی، ډېر قوي دی. نو هغه چې بیا هره خبره کوي بیا ته نه پوښتنه نه کوي، بیا دلیل چې اوس دې پروا کې ما ته دلیل ووایه په دې باره کې. ځکه تاسو پوهېږئ چې یو غټ پروفیسر چې ډاکټر وي او هغه متخصص وي او بیا ډېر زیات تجربه لري او ډېر زیات هغه هم کړی، نو پروفیسرۍ درجې ته رسېدلی، نو هغه ته چې مونږ کله ورځو بیا دا پوښتنې ته نه کوو چې ډاکټر صاحب دا دوا دې ولې ولیکله، او دا دې ولې سهار او غرمه به خورم، او دا به ولې شپې خورم، دا به ولې 2 وخته خورم، دا به ولې 3 وخته خورم، دا به ولې 1 وخت خورم، او دا به ولې 1 جمعه خورم، او دا به ولې 1 میاشت خورم، دا به ولې دایمي خورم. دې پوښتنه بیا نه کوي څوک. تر هغې وجه همدغه ده چې دې سړي دا مطمئن شو، دا سړی چې دا سړی هغه لوحه کې لیکلي و چې پوهان دکتور پلانکې او هغه پروفیسرۍ هغه ته هم رسېدلی دی، او خلک هم د خلکو نه مې هم پوښتنه طبي خبره کړي چې ډاکټر دلته په دې مسلک کې کوم یو ډاکټر دی. نو د ټولو خبر نه وروسته بیا چې کله ورشي ورته کښېني، نو بیا هغه چې څه ورته وایي چې داسې څمله داسې څملې چې وایي داسې څمله داسې څملې چې په اړخ څمله اړخ څمله ساه وباسه ساه وباسي، ساه بنده که ساه بنده که، پوزه بنده که، خوله بنده که، سترګې پټې که، غوږونه خلاص که، سر دې دې خوا که دې خوا که، بس لکه مړي په شان باندې چې ډاکټر یې کوم خواړې دی نور بیا سوال نشته، ولې به داسې اړې څه خبره ده اوس سراجي کښې داسې وکړم ته مات شله اړی راړی. اوس خبره دا وجه دا ده چې موږ په دې مطمئن شو چې دا سړی موږ ورته راغلي یو، د په علمیت او د په تجربه په دې ټولو شیانې موږ هغه دی. بیا وروسته چې دا ټول معاینات وکړي، ورځ لابراتوار ته ولېږي، وینه معاینه کوو، اکسرې واخلو، MRI واخلو، پړانکۍ واخلو، دا ټول شیان چې وکړي بیا هغه شیان وګوري، د هغې نه وروسته بیا نسخه راواخلي، نوم دې ولیکي، تاریخ ولیکي، هغې نه بیا لاندې څه ډاکټران نسخه کې څه ځای پرېښي چې فشار یې دومره دی، پلانکۍ دومره دی، پلانکۍ دومره دی، هلته یو ځای چې کم از کم دته آینده کې بیا معلومه وي چې نن یې فشار دونه و که بیا دا سړی راځي چې فشار یې لاندې باندې شوی دی، د وینې غوړ یې لاندې باندې شوی، ټول شیان بیا دلته ورسره هغه وي. نو بیا نسخه لیکي، بیا هلته ورسره لیکي چې کله دوا ولیکي نو هلته ورته لیکي چې دومره اندازه بیا کله ولیکي، یو بیا جمع یو، یعنې ورځ کې 2 ځلې بعض ولیکي، 3 ځلې بعض ځلې کې صرف 1 ځل بعض لیکي چې دا به دلته لاندې ورسره بیا لیکي چې دا د 1 جمعې یا د 10 ورځې یا د 15 ورځې د 16 یا د 1 میاشتې ځینې سره لیکي چې نو ولیکي بیا لاندې ورسره ولیکي جاري یا دوامداره.
داسې لیک شیان لیکي. اوس دې نه کله هم داسې نه دي شوي چې ډاکټر نه چا پوښتنه کړي چې دا ولې 3 وخته خورم، دا ولې 2 وخته خورم، دا ولې 5 وخته خورم، دا ولې یوه میاشت خورم، دا ولې داسې خورم. موږ او تاسو ګوره په دې دین کې او په دې شریعت کې مونږ چې کوم دی 5 وخته دی. دا داسې فکر وکړه لکه دا 5 وخته سړی ګولۍ خوري. نو کله کله خو دا بعضې خلک چې خامقل غوندې شي نو هغه وایي چې دا 5 وخته لمونځ خو ډېر مشکل دی. ظالمه دی خدای ډاکټر درته لیکلي چې 1 2 3 دا شی به 5 وارې خورې، تا ته ضرورت دی د شي. دا تا ناروغي او مرض چې کوم یو دی دا به هغه وخت کې ښه کېږي چې کله دا دوا ته 5 وخته د ورځې خورې. ځینې شیان داسې دي چې په کال کې یو ځل دی. روژه په کال کې یو ځل ده، نو په کال کې صرف په 13 ورځې به ته دا 13 ورځې به ته دا دوا استعمالوي، بس دا به کار خو کال کې به یو ځل. بیا زکات هم په کال کې یو ځل دی، صرف یو ځل ورکول کېږي. دا حج په ټول عمر کې یو ځل ورکول کېږي. ځینې شیان داسې دي چې هغه لکه ما چې ویل چې ځینې دواګانو سره لیکلي چې دا جاري دوامداره به خورې، نو هغه د الله پاک ذکر دی، ذکر تلاوت او دا شیان چې دا جاري دا به سړی دوامدار ساتي، همیشه به ساتي او همیشه به ګوره. دا د ذکر نه مطلب خو موږ مصیبت دا دی چې موږ داسې فکر کوو داسې خلک چې هېڅ په قرآن او په اسلام او په دین باندې هېڅ عقیده نه لري، هغه هم تسبیح لاس کې نیولې او ټکه او ټکه او ټکه ټکه داسې فکر کوي چې بس دا ټول شی به د تسبو کې دی. تسبو کې نه دی. اصلي خبره دا ده چې ذکر نه مطلب دا دی چې د انسان همیشه د دې خپل خالق او د خپل مالک او د خپل رازق او د خپل مدبر ذات سره همیشه ارتباط دي. تاسو فکر کوئ یو سړی چې د چا ذکر کوي، د چا یادونه کوي، خو څه په زړه کې شته ورسره څه محبت او څه مینه لري کړ. د ذکر اصلي عامل دا دی چې الله پاک سړي سره رابطه پیدا شي او د همیشه د خپل رب او خپل خالق خپل څارون کې وبولي چې د ما ګوري، همیشه زه ناظر یم لاندې. دا بداخله چې څه وایي ټسه ټسه او تسبیح ورسره لري، دا هېڅ فایده نه کوي. ګوره اصل پیدا په دې کې ده چې سړی دا وڅاري چې ما همیشه الله پاک ګوري، همیشه د هغه تر څار لاندې یم، همیشه چې کوم یو دی هغه زما ناظر دی او کتونکی دی او لیدونکی دی. هر عمل چې زه کوم د ذکر تقاضا دا ده چې هغه عمل د هغه خالق او مالک چې زه په تسبو باندې ذکر کوم، الله رحمان رحیم دا وایم، هغه ته نرځم. نو که ته رشوت اخلې باید دا دې په یاد دي چې دا رشوت هغه ذات په نس څنګه دی. دا سود چې ته کوې، ناروا کوې، د چا حیا او عزت ته بد ګورې، د چا په مال باندې غصب کوې، د چا په زندګۍ باندې غصب کوې، چا په کور باندې غصب کوې، چا ته ضرر رسوي، چا ته زیان رسوي، د چا په خلاف توطئې او دسیسې جوړوي. دا ټول شیان په دې وخت کې د ذکر اصلي هغه دا ده چې په هر کار کې ورته د الله عزوجل هغه مد نظر نسي. دا زه چې کوم ذات ذکر کوم دا په دې خبره خوشحالېږي که به دا خفه کېږي، دې باندې راضي دی او که دې باندې ناراضه دی، دا د هغه خوښ دی که دا د هغه خوښ نه دی. دغه شی اصلي مهمه خبره ده. په تسبو باندې ټکول ما درته وایي داسې خلک دي بالکل عقیده او ایمان نه لري، بالکل الله دې سره پېژني نه او نه یې مني، هغه هم تسبیح په لاس کې ټسه او ټسه ټسه د خلکو دپاره چې زخم ولدونه یو سړی چې تسبیح اړم او در حال دا چې هېڅ عقیده نه لري، بلکې عقیده خلاصه کوي چې د هغه د دین په خلاف، د هغه د شریعت په خلاف، د هغه د نازل شوي کتاب په خلاف باندې کاروایی کوي، کارونه کوي او د دې دین او د دې کلام د ورکولو دپاره، د دې د ختمولو دپاره منصوبې لري، پلانونه لري. هغه هم په لاس کې تسبیح نیولې او ټسه ټسه. نو سړی فکر کوي یو سړي د سره سخته دښمني ده او په خوله د جارو قربان درته کوي، نو هر سړی پوهېږي چې د نو ظلم نه یې په کار کړه. نو اوس خبره دا ده چې موږ که دا ذهن خلاص شي چې د دې دین تر شا پورې یو لوی طاقت، یو لوی عظمت، یو لوی هغه پروت دی، نو بیا سړي ته ډېر اسانه کېږي. نو بیا د کلام الله خبره چې کله وشي، دا صحابه کرامو زندگی خو موږ مخکې بیان کړه چې هغوی ته به کله هم داسې خبر راغله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړي، یا رسول الله دا ته چې کومه خبر قرآن عظیم شان چې کړه هغې کې به څه مسله نه وه، داسې زندګۍ په کارونو کې به چې کله کومه مسله راغله نو صحابه کرامو پوښتنه وکړه، یا رسول الله دا وحی ده او که ستا نظر دی د زندګۍ او د دنیا په مسایلو کې، د لمانځه او د روژې او د زکات او دې مسایلو کې کله هم صحابه کرامو پوښتنه نه ده کړې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یا رسول الله دا د الله په خبره ده که د تا خبره ځکه هغوی پیدا چې په دیني او شرعي مسایلو کې دا د الله په خبرې د خپله ذاتي خبره نه ده، خو په دنیوي زندګي کې طبیعي خبره ده چې انسان خپل هغه لري. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خامخا چې کله به خبره وه نو هغه ورته وایي چې دا زما شخصي نظر دی، په دې باره کې تاسو خپل نظر وړاندې کوئ او که ویله چې نه په دې باره کې وحی ده، بس بیا
نور سوال جواب نه ځکه هغوی په دې پوهېدل چې چا دا خبره رالېږلې هغه کوم ذات دی. نو نن لږ په دې باره کې لږ تشریح کوو چې موږ سر او ذهن خلاص شي. اوله خبره دا ده چې موږ په دې پوه شو چې دغه کلام او دغه دین او دا شریعت چې چا رالېږلی دی د دې علمیت په باره کې موږ او تاسو کم از کم پوښتنه وکړو. ما درته ویلې چې د پروفیسر او د هغه مثال مې ځکه درکړې چې دا دلته په کارېږي. موږ وویلی چې کوم سړي باندې د کوم علمیت باندې موږ مطمئن شو بیا د هغه نه د دې پوښتنه نه کوو چې دا دې ولې داسې ولیکل. اوس د الله پاک د علم اندازه څومره ده. موږ په دې دنیا کې دا طبیعي خبره تاسو ټول په دې باندې پوهېږئ چې موږ او تاسو د علمي درجې ته ګورو. اوس دلته هر د دولت چې کوم وظیفې اعلانوي نو دغسې یو وظیفه ده دې دپاره دغسې کوالیفاید خلک پکار دي. ځینې 12 پاس پکار دي ورته، ځینې 14 پاس دي، ځینې 14 پاس دي، ځینې وایي چې ماستري دی ته پکار، ځینې وایي چې نه ډاکټرا پکار، ځینې وایي چې نه دا داسې یو هغه دی چې دې ته کم از کم پروفیسري پکار ده. نو بیا هغه څوک چې هغه شیان چې وګوري پوهېږي چې اوس زه کوم شی لرم. اسناد هر سړی چې لري همغه اسناد والا. بیا بل څوک هغه نه کوي، عام خلک رامنډه کړي چې ودرې ما ته هم دا منصب راکړه، مارشالي ما ته هم راکړه. نو خوش خو نه ده دا شی هغه اسناد چې څوک لري همغه سړی بیا هغې ته اپلای کوي، هغې ته درخواست ورکوي چې دغه شی دا مې اسناد دي. ماستري تاسو غوښتې ماستري مې دا ده، هلته هغوی تجربه دا مې تجربي اسناد دي او دا مې علمي هغه دی ټول شهادتنامې ودنامې د هغې کاپي ورسره یو ځای کړي. بیا هغه سی وي ورته ویل کړي، هغه یې لیکلي یا ور ولیکي. هغوی بیا په دې ټول اسنادو کې ګوري چې کوم یو په دې اسنادو کې تر ټولو ممتاز خلک 2 3 4 5 پکې 100 کسانو اپلای کړي، په هغې کې 4 5 پکې خوښ کړي چې هغه اسناد هم صحیح او صحیح ارزیابي او ټول شامل. بیا نو ورته وایي چې پلاکې ورځ باندې امتحان دی، امتحان ته راشئ. 10 15 20 کسان بیا امتحان ورکوي. هغه چې امتحان ورکوي امتحان کې بیا ګوري چې چا ټاپ نمرې وړي دي، خو 1 یا 2 کسان به کري. نو هغه ټاپ ترین کسان چې کوم یو دي که رښتیا اداري فساد نه وي، رشوت مسله پکې نه وي، د واسطې مسله پکې نه وي، پروسیجر دغه دی، دا پروسیجر دی. خو مصیبت دا ده چې دلته نور شیان پکې راشي نو هغه اصلي خبره پکې ورکه شي. خو اصولي خبره دا ده چې دغه پروسیجر او د طریقه ده. بیا چې کله د دوی کوم کسان پکاري نو هغه چې کوم یو جګې ټاپ ترین نمرې وړي هغه بیا جدا کړي. بیا نو لیست وړاندې شي چې بس 15 شپږ 9 کسان چې ټاپ ترین دي دا د انټرویو ته راشي. موږ تاسو مصاحبه سره کوو چې معلومات سره وکړو. بیا چې هغه راشي بیا هغې کې نو انټرویو کې بیا څه نور شیان هم تنه پوښتنه کوي چې هغه د امتحان نه علاوه د خو اسناد وړاندې کړي، هر څه وړاندې کړي. بیا د قابلیت او بصیرت ګوري چې ودرې دا سړی په دغه کار کې چې موږ کومه منصب او کومه چوکۍ کوم کار دی یا مدیریت یا ریاست هر څه چې دی دې سړي هغه وګوري چې دی څومره په دې باره کې مهارت لري. ځکه دا چې کوم چوکۍ منصب چاته سپارل کېږي کم از کم د هغې په باره کې د هغه معلومات او دا شیان خو باید وي کم از کم وچ په وچه نه سړی په چوکۍ کښېنه او پته نه لګي چې څه کېږي. نو ځکه بیا انټرویو کې هم دغه خبرې کوي چې وروره موږ ته دغه مسلې ته راغواړو نو ته په دې باره کې څه هغه لري معلومات لري. هماغه شاوخوا کې چې څه مختلفه پوښتنې وکړي دا د ذهن څوک چې انټرویو ورسره کوي هغه هیئت یې 3 کسان هغوی مختلفې پوښتنې په مختلفو اړخونو کې کوي چې د دغه شي په اړه چې دا کوم ته دی انتخابېږي هغې په باره کې د هغه معلومات وکړي. نو بیا وروسته هغې نه په دې ټولو کې یو سړی انتخاب کړي. خبره په یاد شوې کوم ځای کې انټرویو وه د چا سره او د خلکو حوصله یې کتله صرف چې دا سړی څومره حوصله لري هغه کوم کار ته چې دی انتخابوله هغه د حوصلې خبره سایکالوژي په لحاظ باندې یا روانشناسي په لحاظ خو خلکو ته یې نه وویلی چې موږ دلته حوصله د خلکو معلومو. نو بس خلک ناست وو انټرویو والا ناست وو بیرون چوکۍ ایښې وه سړی به راتلو هلته به کېناستو نو دوی به خپلو کې ګپ شپ لګول او چای به یې څښل او نور به یې ده ته کتله. نو د خلکو حوصله یې معلوموله. یو سړی راغی چې کېناستو نیم ساعت 1 ساعت چې ووتو سړی تنګ شو خو دا زم د څه دپاره راغوښتی یم نو هغه ورته چې بس تا انټرویو خلاص شو درځه بل راغی بل کېناست هغه به 1 ساعت نیم ساعت به چې تېر شو بیا به یې زړه تنګ شو ورته چې نو زه هم د څه دپاره راغوښتی دلته که راغی تاسو خپل چای څښئ خپلې ګپې شپې لګوئ ما ته هېڅ هغه نه کوي هغه مې هم رخصت کړي. نو ویلې چې یو سړی راغی کرار په چوکۍ کېناستو او هسې تکیه ولګوله. بس دا خلک چای هم څښي پکې څک کې هم نه دی هېڅ هم نه وایي او په دې خو نه دی پوهېږي چې موږ اصل انټرویو د څه دپاره اخیستل کېږي. نو 1 ساعت 1 ساعت 1 نیم ساعت 2 ساعته تېر هېڅ سړي چورته منول کړه هرې ناست و د خمه نو بس دا کامیاب شو. وجه دا ده چې دوی چې د کوم شي هغه کوله غوښتنه کوله انټرویو د کوم شي دپاره سړی په دې کې کامیاب شي. دا سړی 1 ساعت 1 ساعت 2 ساعت ناست دی هېڅ په کیسه کې هم نه دی زړه یې نه تنګېږي دا سړی اوس د دې چوکۍ دپاره مناسب دی. ځکه هر منصب دپاره
څه خاص خصوصیات څه صفات په کار دي چاته چې هغې کې یو سړی لیکلو ته غواړي نو بیا به لیکل ګوري، یو سړی خبرو ته غواړي چې خبرې وکړي نو بیا به خبرې سنجوي، نو لیکل بیا په خبرو کې څه مهم دی او خبرې په لیکلو کې څه مهم دی او دا سړی خپلې نو ځکه دغه د هر سړي هغه خصوصیات معلومیږي. اوس مونږ دا خبره کوو چې د مونږ علمیت یو سړي په دې اسنادو درجو په انټرویو په امتحان په دې باندې معلومو. اوس راځو دې خبرې ته چې الله عزوجل چې کوم یو زموږ خالق دی، زموږ مالک دی، زموږ رازق دی او د دې ټولو کائناتو تدبیر کوونکی، انتظام کوونکی او هغه لوړ اټارټي هغه چې کوم دا قدرت او طاقت سره د سره دی بل څوک نشته. اوس د دې په باره کې خو کم از کم معلومات وکړو چې د علمي درجه څومره ده، 12 پاس دی، 10 پاس دی، 3 پاس دی او ماستر دی، دکتورا والا دی، پروفیسر دی، دې نه لوړ دی څه کم از کم دا خو موږ تاسو باید درک ولګوو چې الله پاک علمیت چې دی هر ځای کې علیم خبیر وهو على كل شيء علیم چې دا وایي چې په هر شي باندې علیم دی، پوهېږي یعلم خائنة الاعین وما تخفي الصدور. الله هغه ذات دی چې د سترګو په خیانت او په رپېدو په زړه کې څه تېرېږي په دې پوهېږي او چې دومره پوهېږي په دومره هغه لري نو څه خبره خو شته که نه، څه علمیت څه اندازه خو شته که نه. اوس د مونږ خلک په څه پوهېږي، مونږ په زړه کې څه خبرې بل څوک څه په پوهېږي، هېڅ څوک هم نه پوهېږي بغیر د الله. نو چې بل څوک نه پوهېږي ډېر پوهېږي چې د علم کم دی که نه، دا څوک چې پوهېږي د علم زیات دی. وایي دې په باره کې مونږ دوه هغه وایو، یو قرآن عظیم شان کې په 2 سورتونو کې الله په خپل علم خلکو ته ښودلی دی چې ما علمي درجه دومره ده چې دا خلک پوه شي دا ذات چې مونږ مالک او خالق او رازق او مدبر دی دا د کومې درجه علمي اندازه لري. قرآن عظیم شان کې یو سوره لقمان کې 28 آیات دی او په سوره الکهف کې 109 آیات دی. دا دواړه به سره جمع کوي، یو ځای به کوي. تاسو ته مې وښوده چې لقمان سورت راوړوئ 28 آیات او سوره کهف راوړوئ 109 آیات، بیا دواړه سره کېدی مخې ته وایړوئ. 2 قرآن شریفونه راواخلئ چې غلط نشي سړی، یو راوړئ سورت لقمان، بل راوړئ سوره کهف، بیا دواړه وګورئ چې دې کې څه دی په دې کې څه دی. نو سوره کهف کې چې کوم آیات دی قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. دا دې سوره کهف آیات شو. معنی څه ده؟ ویلې که چېرته ولو کان البحر که چېرته دا بحر دا اوس موږ او تاسو جغرافیه کې او هغه کې لوستي دي چې د ځمکې 3 برخې چې کوم یو دي دا اوبه دي، دا بحر دی اوبه دي او یو برخه وچه ده. دا 200 څونه مملکتونه چې لانجه جوړ یار ور درزو غفیو ملل متحد هم دې لپاره جوړ کړی چې دا شخړې او مشکلات حل کړي، دا صرف د ځمکې یو برخه باندې لانجه ده. دا 3 برخې ټولې اوبه دي. اوس قرآن شریف څه وایي؟ ولو کان البحر مدادا لکلمات ربي، که چېرته دغه بحرونه چې دا اوس موجود دي دا ټول دې نه سیاهي جوړه شي، رنګ موږ ته رنګ ورته وایو معمولا رنګ شي او دا رنګ بیا د دې نه دا رنګ په قلمونو کې خلک اچوي او لیکل کوي طبیعي خبره ته قلم رنګ غواړي مفت هغه نه کوي لیکل نه کوي. نو که دا ټول بحر چې دا څومره دی دا 3 برخې د ځمکې دې ژوروالی څومره دی دا څومره ډېر دی دا ټول رنګ شي او دا په قلمونو کې واچولی شي او دا شروع کړي او الله پاک ورته وایي ولیکئ. نو څه وایي؟ وایي چې لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربي، دا اوبه به ټولې ختم شي، دا رنګ به ټول ختم شي مخکې د دې نه چې د الله پاک د علم او د حکمت خبرې خلاص شي، د هغې نه مخکې به دا رنګ ختم شي. ولو جئنا بمثله مددا، که همدومره نور هم راشي. اوس دا خو دي دا 3 برخې د ځمکې د اوبه تاسو وسنجوئ څومره ډېر شی دی دا ټول رنګ شي. بیا څه وایي؟ ولو جئنا بمثله مددا، همدومره نور هم راشي بیا ورسره یعنې 2 چنده شي. دا وچې څوم اوبه دي دا دومره نور هم شي او د هغې نه هم رنګ جوړ شي او بیا هم لیکل کوي. دا 2 چنده بحرونه چې دا اوس دي دا 2 چنده شي، دا به ټول خلاص شي. د الله پاک کلمات به نه خلاص. یعنې دا اوس دا څومره چې لیکل وشو دا 2% دي او څومره د الله پاک سره نور شیان شته چې باید ولیکلی شي. لکه اوس سړی چې ډېر عالم داسې علما تېر شوي په دې دنیا کې چې شاګردان ورته ناست یو دی ورته وایي هغوی لیکل کوي. هغه لیکونکي غریبانان ستړي شي
او دی لګیا یي که نه بیا سبا بیا راشي بل سبا بیا راشي بل سبا بیا راشي بل سبا بیا راشي او د هغې غریبانو د غټ غټ دفترونه او د غټې غټې کتابچې او راجستر ټول خلاص شي او دی لګیا یي په علمي لحاظ باندې. نو تاسو فکر وکړئ داسې یو علامه داسې یو سړی چې تېر شي دغه علمي هغه ولري چې بل خلکو ته وایي هغوی صرف لیکل کوي. داسې خلک شته چې هغوی خپله لیکل یا نه شي کولی یا دا ده چې سترګې هغې دي بل چا باندې لیکل کوي. داسې خلک شته. نو اوس الله عز وجل تاسو داسې فکر وکړئ دې ذاته چې دومره علمیت چې یو څوک ولري چې دا د دنیا درې برخې چې کوم اوبو نیولې دا ټول صحیح شاهدونه نور هم راشي یعنې شپږ چنده شي د ځمکې شپږ چنده دونه اوبه راشي. دا سوره کهف ده. اوس سوره لقمان کې څه وایي ولو انما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده دا څه چې په دنیا کې ونې دي او بوټي دي دا ټولو نه قلمونه جوړ شي او البحر او دا بحرونه چې کوم یو دي دا ورسره شي شي دا ورسره شي شي دې آیات او دې هغه سره بیخي نږدې تړاو دي چې دا ټولې ځمکه کې دا ټولې ونې او بوټي دا قلمونه شي او دا سمندرونه چې دا ورسره شي څه بلا ورته وایي رنګ شي. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. اوس دغه چې دا کوم بحرونه دي دا دي نور و بحرونه ورسره نور هم یو ځای شي دا څومره اوبه چې دا وچ چنده شي مخکې 2 چنده ویلې اوس وچ چنده شو که دا وچ چنده راواخلې او دا نو هغه جوړ کړې څه رنګ او د دې ونو او د بوټو چې دا په دنیا کې څومره ډېر په میلیاردونو په تریلیونونو ونې او بوټي شته دې نه قلمونه جوړ کړي. اوس تاسو ما ته وایئ چې د داسې چا چې دومره علمیت وي چې دا ټول رنګونه هم ختم شي او دا قلمونه هم پې ختم شي او هم شي او ما نفدت کلمات الله د الله پاک د علم او د حکمت خبرې به اخلاص شي. اوس تاسو فکر وکړئ دې علمیت اندازې ته تاسو فکر وکړئ. اوس دغه کلام دا کوم قرآن عظیم شان چې موږ وایو چې د دې ساینسي علمي اعجاز موږ وړاندې کړو د هغه سړي ذات را لېږلی دی. اوس تاسو موږ د خلکو پر وسې ګز کوئ تاسو چې داسې دونه علم خاوند ذات دا کلام را لېږلی او دا دین او دا شریعت یې را لېږلی دی. نو ته د هغه ډاکټر د هغه 20 کلن او 30 کلن علم او د تجربې والا سړي ته سمن بکم ناسې چې څه درته لیکي بس منې خو د داسې ذات چې دومره علمیت لري د هغه خبرې ته بیا کړتې پړتې کې دا 20 قرن دی او دا 21 قرن دی او دا د کمپیوټر قرن دی او دا د الله دې عقل درکړي. خو سړی فکر وکړي لږ خو دا سر لږ ټکول پکار دي چې دا دې او د دې څونه فرق دی اسمان نو د ځمکې فرق دی بلکې قابل د مقایسه نه دي. اوس بل دا خو 2 آیاتونه سوره لقمان 22 آیات سوره الکهف 109 آیات دا یو ځل خپل تفاسیر وکړئ خپل قرآن شریف کې وګورئ او ښه ورته لږ دقیق شئ لږ ښه ورته فکر وکړئ. یو دویم رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث را نقل شوی امام بخاری رحمت الله امام مسلم رحمت الله امام ترمذی رحمت الله درې واړو په خپل کتابونو کې بلکې نورو کتابونو باندې نقل. امام بخاری رحمت الله چې اصح الکتب بعد کتاب الله ده په هغې کې دا حدیث څلور مختلفو بابونو لاندې مختلفو کتاب الایمان کتاب العلم کې دی کې دا حدیث څلور مختلفو موضوعاتو د تثبیت لپاره دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه را نقل کړی دی. نو تاسو فکر وکړئ چې دې حدیث ته تاسو توجه وکړئ بیا به د خپل علم او د ډاکټر د علم او د پروفیسر علم او د الله د علم اندازه به تاسو ته کچه به تاسو ته معلومه شي. هغې کې وایي چې موسی علیه السلام دا کیسه به لږ داسې بیان کړو. موسی علیه السلام یو وخت کې خلکو ته خبرې کولې واضح کولو نو چا ته نه پوښتنه وکړه چې موسی ستا ډېر عالم بل شته نه خو ورته چې نشته. اصل خبره دا ده موږ په سیرت کې یو خبره اول درس کې ویله چې انبیا علیه السلام ټول په مجموع کې د خپل خلکو د امت د خلکو نه ډېر زیات عالم وي ډېر زیات ذهین دي ډېر زیات پوهي ډېر زیات حاضر جواب وي علم دي د خپل امت د ټولو خلکو نه زیات دي. که هغې پروفیسر یو که مفکرین یو که اربله پکې د هغې ټول نه به د علم زیات دي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خاتم الانبیا ده سید الانبیا ده امام الانبیا ده او د هغه امت او هغه ځای نه شروع تر اخره پورې ده
نو د هغه علمیت بیا د ټولو نه اوچت دی. نو موسی علیه السلام په واقعي لحاظ باندې د پیغمبر نه په هغې وخت کې بل څوک عالم نه وي په انسانانو بشر کې. نو ده ورته ویل چې نه نشته. خو الله عز وجل ته دا خبره خوښه نه شوه، ځکه د وفوق كل ذي علم علیم، د هر عالم په سر بل عالم، وفوق كل ذي علم علیم، د هر د علم د خاوند په سر بل علم وي. بالاخره هلته چې رسیږي نو د ټولو علماو مفکرینو پروفیسرانو پوهاندانو بلا وبتر علامه او چې د دې په سر دا ټول چې راجم کې د دې په سر چې دی علیم ذات واقع دی. نو موسی علیه السلام شو چې موسی علیه السلام په دې ځای کې خطا شو او دا غلطي ته نه وشوه، صح و دې ته لغزش دی. موږ تاسو په دې هغه کې وایي انبیا علیه السلام نه لغزش کېږي، انسان دی هغه کېږي. نو الله عز وجل ورته وحی راولګ چې موسی داسې وکړه مجمع البحرین ته به لاړ شي، هلته زما عبدا من عبادنا د ما د بندګانو یو بنده دی، هلته به ورشي یو څو ورځې به ته ورسره تېر کړې، بیا به تا ته پته ولګي دا علم چې ته وایي چې داسې شیانو سره مخامخ شي چې تا ته بوی هم نه معلوم، پته نه لګي. نو بس موسی علیه السلام د خپل شاګرد سره یوشع بن نون، دا د موسی علیه السلام خوارزاده و، د خور زوی و، او بیا وروسته پیغمبر هم شو د موسی علیه السلام نه وروسته. نو دی ځان سره یو ځای کې بس الله پاک د دې په خاطر چې اوس هغه ځای ورته وښي، اوس د مصر نه ته راځه اوس مجمع البحرین ته. د مجمع البحرین په باره کې تقریبا زیاتو علماو او مفسرینو دا خبره کړې ده چې د بحر احمر چې کوم یو دی دا یو ځای ته چې رسیږي د بیا دوه شاخه کېږي، یو شاخ یې غربي طرف ته ځي د سویس کانال چې کوم یو دی، یو شاخ یې مشرقي طرف ته ځي عقبه ورته ویل کېږي چې دا کوم اردن او اسرائیل دلته پراته دي، دغه ځای دی، دې ته عقبه ویل کېږي. مجمع البحرین دغه ځای دی. تقریبا د ډېرو علماو نظر دا دی کېدای شي بعضې خلکو رودیني لیکلی، خو رودیني قطعا نه دی ځکه دا بل طرف دی مجمع البحرین. په هر صورت باندې مجمع البحرین ورته وښودو، بیا ورته ویل چې تاسو یو مایع د ځان سره واخلئ، دا به ورید کوي ځان سره، د دې نه به خوراک هم کوئ، خوراک هم کوئ او بس دا به تاسو خوراک هم وي. خو چې کوم ځای ته تاسو ورسېدئ دا مایع چې په کوم ځای کې ژوندی شو نو بس همغه ځای کې دا زما بنده به همغه ځای کې تاسو ته پیدا شي، بس هغه سره به شاګردي وکړي څو ورځې. نو بس موسی علیه السلام روان شو، شاګرد یې ځان سره روان شو، بس هغه مایع چې په کوم هغه کې و بس دی روان شو، بس کله به چې ضرورت شو بس مایع به راواخیست بیا خورو، یو ځای ته ورسېد بلکل فکس همغه ځای ته ورسېده چې په کوم ځای کې دا بنده دی الله پاک بنده هلته و. بس په دې ساعت کې مزل دی نو ستړی کېږي سړی. موسی علیه السلام سر کېښود او ویده شو او دا شاګرد یې ناست و، شاګرد ته یې ویل وګوره چې او یوشع بن نون چې کله هم دا ژوندی شو دا مایع همغه ځای دی ګوره چې تا خیال یې ګوره. هغه ویلې صحیح ده، بس دی هم دلته بس ویده شوی دی یا چورت یې بدل شوی دی، مایع ورو دی د کڅوړې خلطې را بوجۍ کې چې کوم ځای کې پرده خش ته ووتو بس اوبو کې لاړ. دا سړی ورته ګوري، یوشع بن نون ورته ګوري چې دا مایع وکرپېدو او د بوجۍ نه ووتو، بس د اوبو کې ننوتو، نو خو د اوبو په غاړه و نو بس ننوتم داسې اوبو کې چې کله تلو نو مایع خو چې ځي اوبه خو اوبه شاوخوا ورباندې دا چې کله ننوتو لکه تونل غوندې همداسې دا سوری هم داسې پاتې شو شاته او دا مایع پکې ځي. دې تعجب کې شو، کله یو تعجباوره خبره چې سړی وګوري سړی بیا نور شیان بیا د یاده وځي. دی په همدې تعجب کې و چې دا عجیب دا نور مایعان خو چې اوبو کې ځي خو اوبه خو شاوخوا یې بس دی پکې ځي اوبه څیروي او ځي بېرته اوبه پسې راځي. دا خو تعجب خبره دا شو چې دا خو سوری ځان ته جوړ کړه، دې سوري کې وړاندې لاړو. او موسی علیه السلام ګوره ورته تاکیدا ویلي و چې په کوم ځای کې دا مایع ژوندی شو همغه ځای کې ګورئ موږ او تاسو د سفر انتها ده هلته به ځو. بس بیا په دې تعجباتو کې یو ځم کله ځینې هغه راځي چې ځینې علما پروفیسران چې کوم یو دي په دا علمي شیانو کې داسې ننوځي داسې غرق کړي چې هغه ډوډۍ بوډۍ هر څه بیا د یاده وځي، بیا وخت تېر کړي په ساعتونو ساعتونو باندې مصروف وي، هېڅ شی فکر نه وي. او وجه دا ده چې هغه شی ډېر عمیق وي. نو دا یوشع بن نون علیه السلام چې کوم یو دا د دې مایع په دې هغه باندې په دې ژوندي کېدو په دې تګ او په دې هغه باندې تعجب یې وکړ. بس بیا دې تعجب کې هغه شو موسی علیه السلام چې کله راویښ شو ورته ویل چې راځه چې ځو، بس هېڅ فکر یې نه شو دې خبرې ته چې اوس ورته ووایي چې شی خو ژوندی شو. بس روان شو ډېر لاړه ستړي شو. هلته چې ستړي شو نو موسی علیه السلام یوشع بن نون ته ورته ویل چې راواخله خوراک چې ویې خور. سړي اوس فکر شو چې خو پاتې شو که نه، ورته ویل چې
هماغه ځای کې چې ما ورته دمه کړې وه هغه ځای کې هوښیار ژوندی شو که نه ورته وایي چې خدای دې هغه انصاف درکړي. نو کم از کم خو ما خو درته ویلي وي خبره چې ګوره چې کوم ځای کې دا شی ژوندی شو موږ د سفر هماغه آخري مرحله ده هماغه ځای کې د الله پاک بنده همالته دی وایي چې هېڅ فکر نه دی شوی. زه په دې تعجب کې دومره زیات غرق لاړم چې بس هر څه مې د یاده وته بېرته را روان شو. خوراک هم لاړو که نه خوراک خو سر وخوړو او هلته پاتې شو ژوندی شی نو بس بېچارهګان بس وږي را روان شو. هر ځای ته چې راورسېده نو مفسرینو هغه لیکلي دي چې په هغې ځای کې یو شین چمن په دې شین چمن کې یو سړی پروت دی په سر یې څادر اچولی بس چې ورته رانږدې شو نو بل څوک خو نشته همدا دی نو ځکه چې هماغه ځای دی هغه چې دوی تللي وو هماغه لاره یې بېرته راتګ هماغه ځای ته راغله چې کوم ځای کې مایي ژوندی شو چې ګوري چې یو سړی په شین چمن کې پروت دی څادر یې اغوستی نو ویلې سلام یې واچول السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دا السلام دی آدم علیه السلام دی وخت نه دی ګوره دا کوم چې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته نو بس هغه سر ښکاره نه کړي همدغه نو وعلیکم السلام څوک یې وایي چې زه موسی یم چې موسی خو ډېر دي که نه یو خو نه دی چې ورته کوم موسی وایي زه موسی بني اسرائیل وایي دستي یې راجګ شو. نو الله پاک مخکې ته درته خبر ورکړم چې داسې پیغمبر دی خدای راځي د شریعت پیغمبر دی او راځي تا ته څو ورځې ته وګرځه ځینې شیان ورته وښیه نو بس دستي یې راجګ شو. اوس ورته وایي صحیح ده خیرت دی څنګه راغلی یې خبر و دا خضر علیه السلام دا دی مونږ خضر نه خضر علیه السلام ده نو دی هو بس راجګ شو ورته وایي چې خیرت دی څنګه راغلی یې سره دی چې ښه پوه یې و اوس یې معلوموي درته بس الله پاک ما ته امر کړی چې ته لاړ شه دې ما د هغه سره بنده سره عبد من عبادنا موږ د بندګانو یو بنده سره څو ورځې تېرې کړلې په صحیح خو یو خبره شته دلته خضر علیه السلام ورته وایي هغه دا ده چې زه چې کوم کارونه کوم په هغې باندې ستا ذهن نه خلاصېږي موږ د قنداریانو ورونو خبره سر دې پرې نه خلاصېږي نو سر دې پرې نه خلاصېږي نو ته به اثر لانجه کوې جنجال به راته کوې ځکه زه چې کوم کار کوم هغه ستا ذهن هغه نه شي منلی هغه نه مني نو چې نه شي منلی ته به خامخا دې ما سره جنجال کوي دا ولې دا کار کوې نو یو هغه به دا وي چې ستاسو سر پرې نه خلاصېږي ته په هغې باندې نه پوهېږي چې هغه هغې تر شا څه فلسفه او څه حکمت دی نو ته به خامخا لانجه کوې چې لانجه کوې نو یو شرط به زما منې زه تا سره په یو شرط ستا شاګردي منم چې ما سره شاګرد شي هغه دا دی چې ته به ما نه سوال کې نه به پوښتنه کې نه به اعتراض کوې نه به سوال کې نه به پوښتنه کې نه به اعتراض کوې به چې زه څه کار کوم ته به صبح بکن مړي بس فقط اوره وینه نور اعتراض حق نه لري ځکه بیا تا ته ټول شیان زه وایم زه به تا ته ټول شیان بیا وروسته وایم چې دې کارونه تر منځ څه فلسفه ده که نه به وروسته بیا پته لګي خو دستي به اعتراض نه کوې هغه ورته بلکل بس زه به کوشش کوم چې صبر وکړم نو چاره سره اوس د الله په حکم دی کړی دی چې بس د سر شاګرد شه نو بس روان شو بس په یو کښتۍ کې سوار شو کله چې ساحل ته ورسېده نو تاسو فکر وکړئ طبیعي خبره ده بحر احمر هغه دی نو دلته چې لاړه دلته چې کله ورسېدل د خلکو د ملاحانو او د کښتیو والاو خضر علیه السلام وپېژندو د همدې منطقې سړی و همدلته و نو بس چې وپېژندو ډېر قدر او عزت یې هغې ورته وکړې او بس کښتۍ ته هر یو ورته صدق و چې ما سره کښېني یو کښتۍ کې کېناسته ورته ویل چې هغوی طبیعي خبره ده ژب ته به یې لاس کړی کرایه مې راځي تاسو نه اخلو لکه موږ او تاسو مشران علما یا غټ خلک چې کوم دي چې کله موټر کې سور شي نو کله خو هغه موټر کې خلک وپېژني نو زه خپله ډېر داسې پېښ شوي چې کله موټر کې سور شم نه موږ خو هغه کې تلویزیون کې چې درس ورکوو نو خلکو لیدلي یو نو چې بس وپېژني نو زه چې جب ته لاس کړم مفتي صاحب ستا زه ورکوم کرایه زه ورکوم زه په دې باندې کله هم داسې نه کوم خو کله سړی داسې شي چې بیا خفه کېږي نو بیا کرایه ورکړي یا کله ډېرور وپېژني موږ سره اکثر وخت ټیکسي کې چې ځم نو چې وپېژني بس بیا هغه کوي ورته وایي چې نه تا خو ستا خپله تیل مصرف کېږي هغه ضرورت هم دی او چاره هم نشته نو چې هر چا ته داسې هغه کوي خو نه کېږي یعنې مطلب مې دا و چې دا مې د هغې خبره وکړه چې خلکو دې وپېژندل چې وپېژندل ورته چې کرایه مې رانه اخلو ډېر په ادب ډېر په احترام باندې ښه په عزت باندې سوار کړه کله چې کښتۍ روانه شو په دې اوبو کې بس دلته خو د الله پاک حکمت و د الله پاک هغه و چې موسی علیه السلام ته هغه وښیي نو یو چینچڼه راغله موږ ورته چینچڼه وایو څوک ورته ګونجش کوي څوک ورته چغه کوي د قندار ورونو چغه کوي وړکۍ شیدونه چې د بامونو کې ګرځي راګرځي هغه کوي ډېره مشهور شی دی په ټوله دنیا کې هر ځای کې شته ګونجش کې
چینچړه چې ورته وایي. نو دا راغله د کښتۍ خو داسې په دې هغه باندې کېناسته، په دې په اصطلاح سره د کښتۍ په دې هغه باندې لرګي باندې. نو چې لرګي باندې کېناسته نو خضر علیه السلام خو متوجه و، خو اوس هغه ته موسی علیه السلام ته هغه ورکوي، تنبیه کوي، هغه یې پوهوي. نو دا چینچړې یعنې مرغۍ عصفور حدیثو کې چې کوم عصفور نو چینچړه دا راغله نو یو ځلې که دوه ځلې دا خپله مښوکه ټیټه کړه اوبه یې راواخیستې. صحیح خو نو اوبه یې څښلې ځکه اوبو ته راغله. نو چې چینچنه یې ټیټه کړه، د بخاري شریف هغه دا دی چې یو ځل یا دوه ځلې دا خپله جاغله. نو موسی علیه السلام دلته خضر علیه السلام خو تیار متوجه و چې دا شی اوس دلته د موسی علیه السلام هغه په کار دی. نو موسی علیه السلام هم متوجه شو، خو چینچنه مخامخ ناسته وه. نو چې یو ځل یا دوه ځلې دا مښوکه ټیټه کړه، نو خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته وایي موسی د ما ته علم به د الله پاک د علم په نسبت څومره وي که نه. اوس د ما ته علم چې راجم کې د الله د علم په اندازه په څومره برخه وي، څومره لکه موږ داسې دا اوس خلک دا فیصدي استعمالوي، 100% وایي. لکه دا شی د دې په نسبت باندې څونه فیصد، څوک وایي 50، څوک وایي 80، څوک وایي 80، څوک وایي 100%. د ما ته علم به څومره وي. موسی علیه السلام ورته وایي چې زه خو نه پوهېږم. که خو هلته لانجه جوړه شوه که نه، یوه خبره چې کړې وه هغې نه دونه لانجه جوړه شوه، دونه غټ سفر یې ورباندې لازمي کې. نو بس ویل زه خو نه پوهېږم. نو خضر علیه السلام ورته وایي، خضر علیه السلام ورته مثال ولیدو که نه، تیار شی نقد موجود و. ورته ویل چې ګوره موسی ستا علم ګوره ما مخکې ویلي وو چې د انبیا علیه السلام علم د خپل امت د ټولو خلکو نه زیات دي. یو دی خو د صاحب شریعت او اولوالعزم پیغمبر و، نه د علم خو ډېر زیات و. دا یو خبره. دویم خبره دا ده چې خپله خضر علیه السلام چې کوم یو څونه علم لرلو، نو دا علم د ما علم او ستا علم چې دواړه سره جمع کې، دا ستا علم ای موسی، زما علم چې زه د استاد یم ګوره. او بیا څه ورته وایي، ډېر تعجبه خبره خو دا وه، وعلم الخلائق، دا معنی چې د ټولو مخلوقاتو علم، بس د الله نه لاندې ټول، بس خلاص دا مخلوقات شو. ستا علم، زما علم و علم الخلائق، بلکې د ټولو مخلوقات علم دی الله نه غیر چې دا څومره دي، دا پروفیسران، دا مفکرین، دا فیلسوفان، دا علامهګان، دا آیت اللهګان، دا بلاګانې، دا پی ایچ ډي او دا ماستري او دا غوړ پرته او دا ټول چې دي، چې دا ټول سره راجم کې، دا ټول دا یو کې، دا د دې چینچڼې او د دې مرغۍ هغه یو څاڅکې اوبه شوې چې د سمندر نه راجګې کړې، او د الله په علم دا سمندر دی. اوس پښتو غوندې اوس یې ګز که. اوس د دې مثال ته فکر وکړه چې د دې ټولو مخلوقاتو علم الخلائق دا ټول چې راجم کې، دا د دې مرغۍ هغه یو څاڅ یا دوه څاڅکې و چې د سمندر نه راجګې کړې، او د الله پاک علم چې دی دا سمندر دی. هلته هغه دوه آیاتونه د سوره لقمان 28 آیات او د سوره کهف 9 آیات، او دلته دا درې صحیح احادیث چې بخاري او مسلم او غیر اخیستي دي، امام ترمذي رحمت الله علیه دې دا شی مثال او هغه ته وګوره، دا دواړه سره یو که، بیا به تا ته پته لګېږي چې الله جل جلاله چې وایي علیم، نو دا څه عادي خبره خو نه ده که نه. هغه چې وایي چې یعلم خائنة الاعین وما تخفي الصدور، زه د سترګو په خیانت هم پوهېږم او په زړه کې چې څه ګرځي هم پوهېږي، خو دومره علم لري که نه. ما تا غوندې خو شی غوندې دی که نه چې اوس دونه علم هم دی چې د څټ شاته شی نه ګورو. نو اوس سړی پوهېږي چې د داسې علیم ذات نه چې کوم شریعت، کوم دین، کومه خبره راغلي، ما درته وایي چې د هغه ډاکټر چې 10 40 50 دی نهایت ډېرې کړي دي 80 کاله، نو 80 کاله د علم کړي او تجربه دې کړي، د هغه په خبره موږ دونه باور او اعتماد کوو چې هر څه لکه مړي غوندې چې څنګه مو تاویي راته وایي چپه څمله او راسته څمله او دې اړخه مې دې ته ساه بنده کوو، ساه خلاصه کوو، سترګې بندې کوو، سترګې خلاصې کوو، دا ټول کارونه د هغه په فرمایش باندې کوو. خو هغه ستر علم خاوند هغه چې موږ ته وایي چې 5 وخت لمونځ کوو، بیا کتې پکې کوو، وایي چې کال کې یو ځل روژه نظمین او کتې پکې کوو، چې وایي چې کال کې زکات ورکوي بیا موږ کتې پکې کوو. دا خو د انسان د عقل بالکل خلاف خبره ده، بالکل دا سړی احمق بې عقله او لیونی دی چې د هغې او د دې سره هغه کوي. هلته تسلیم او چې داسې لوی ذات سره مخامخ شو، بیا نو ته کتې پکې کوې، بیا پکې لرګي وهې. نو یو خبره دا شوه ګوره، اوس
که موږ دغه صرف همدغه شی وسنجوو چې دا وایي تبارک الذي نزل الفرقان على عبده، مبارک دی هغه ذات چې په خپل بندې دا کلام نازل کړی دی. اوس د داسې علیم ذات دی خوانه دا کلام راغلی دی، نو که دا کلام چې راغلی دی نو په دې کې نو کتې بیا څه له پکار دی چې اوس ته پکې هغه کوي چې ته وایي چې دا داسې دی او چې دا داسې دی. بس همدومره سړي ته کافي ده چې په دې پوه شي چې دا د الله کلام دی او د الله پاک خبره ده. بس بیا په دې کې امنا وسلم، بس د مؤمن د مسلمان د عاقل د پوه سړي د هوښیار سړي خبره دغه ده چې څوک علم لري، څوک عقل لري، څوک فکر لري، څوک سنجش لري، دغه خبره همدا ده چې فقط همدومره واوري چې دا د الله په حکم دی، بس بیا دې کې نورې خبرې نشته. بیا پوهېږي د علم اندازه د الله پاک سړي ته پته ولګي، بیا سړی پوهېږي او دا څومره درانده غټه خبره ده. دا یو خبره شوه. دا دی ما درته وی چې دا د یو صفت ربانیت دی، یعنی الله پاک را نازل کړي څو آیاتونه دلایل هم درته وی چې تبارک الذي نزل الفرقان، بل ذکر من لدن علیم حکیم، من لدن علیم خبیر عزیز حکیم، دا څونه چې دا راغلي دغه خبره ده. نو دا یو صفت مونږ ولوستلو چې الله پاک دومره علیم ذات دی. یو صفت بل الله پاک عظیم دی، لوی دی، عظیم عظمت لري، بزرگی لري. نو څونه عظیم دی دا مونږ یو حدیث امام ابو داود رحمت الله علیه یو حدیث په خپل سنن ابو داود کې را نقل کړی دی. غالبا ابو هريره رضی الله عنه د دې راوي د دې حدیث وایي چې یو ځل مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست یو اعرابي یو بیرونی سړی راغی، اطرافي سړی راغی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې یا رسول الله ډېر سخت وچکالي او قحطي ده، بارانونه نشته، موږ حیوانات، څاروي، فصلونه، مالونه، ونې هر څه تباه شوه. الله تا یا رسول الله تا واسطه کو الله ته. او بیا څه ورته وایي؟ بیا وایي چې الله واسطه کو تا ته. دا خبره چې ورته یو دم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورخطا شو او بس سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله دا شروع کړه. رنګ یې داسې زیړ غوندې شو، دا څه خبره بده خبره وکړه چې الله ما ته واسطه کوي. بیا چې کله لږ هغه شو بیا نو د خپل صحابه کرام ملګرو ته وایي سړی پوه کوي ته خو داسې بده خبره وکړله، څه صحیح ده زه به الله پاک ته واسطه شم، دعا به وکړم، لاس به جګ کړم به وکړم، نو الله پاک به باران وکړي، ځکه اختیار خو د هغه په لاس کې دی. نو ته چې الله پاک ما ته واسطه کوي نو ما سره دیت شي واسطه خو هغه چا ته ورځي چې صاحب اقتداري اوس یو سړی چې چا سره کار بندي نو هغه ته یو سړی واسطه پیدا کوي، وزیر ته، رئیس جمهور ته، صدر اعظم ته، رئیس صاحب ته یو څوک پیدا کړي چې ورشي چې دا کار یې وکړي، ورته څوک ورته واسطه کړي. نو چې نو کله خو همداسې چا نه دی اورېدلی چې زیر د کراچوان ناشي هلته بېچاره کالوچې او زردالو او شیان خرڅي او 15 کسان راشي او صاحب او د هغې موږ عریضه وخله ما چېرته رئیس دی عمومي دی او شرکت مقرر دا سړی به ورته حیران خوله بیا وازه پاتې شي چې دا به خلک دي، زه خپله بیچاره د غریبۍ او د بیچارهګۍ نه زه الوچې په کراچۍ باندې خرڅوم او دا خلک ما ته راغلي څونه احترام او قدر، غټ غټ خلک سپین ږیري او چا نیکټایي چا دریشي څه دا شیان اغوستي او راغلي او عریضه یې راوړاندې کړې چې صاحب موږ مقرر کړه. دا کیدای شي دا کلم دې شوي، دا خو بالکل د موږ او تاسو د هر شي خلاف خبره ده، د عقل او د خبره چې موږ کراچوان ته ګاډیوان ته بل چا ته نه ورځو چې ما سره صاحب ما رئیس جمهور مقرر کړه، داسې کیدای شي کله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سړی پوه کوي څوک چې چاته واسطه کېږي هغه چاته واسطه کېږي صاحب اختیاري صاحب قدرت دی، یو شی لري نو خلک ورشي او ورته عذر وکړي عذر کړي. الله پاک ته ټول بندگان محتاج دي، هغه صمد ذات دی. نو بس دا خلک ورشي او هغه د احتیاجات وړاندې کړي، الله پاک یې پوره کوي بغیر د هېڅ عوض نه. صمد همدې ته وایي چې ټول مخلوقاتو حاجات پوره کوي بلا عوضه، بدون د هغه نه چې شته نه وغواړي، ټول ضرورت پوره کوي، هېڅ چاته خپله محتاج نه دی، بلکې د خلکو احتیاجات بالکل پوره کوي، د چا هېڅ شی هم نه غواړي په مقابل کې، ټول مفت. دا څومره شیان چې د مخلوقاتو د الله پاک ورکوي، کله هم داسې مطالبه ته نه ده کړې چې ما ته اوس یو 10 روپۍ 20 روپۍ راکوي. او چې کوم ځای کې واقرض الله قرضا حسنا هغې ځای کې چې راغلي دي هغې قرض حسنه نه ته خپل ورور سره کومک کوه، الله پاک یې په خپله غاړه اخلي. هغه بدون احسان مند هم دی چې تا قرض چې خپل ورور خپل هغه ته ورکړي او تا دې ما ته راکړې، ځکه تا احسان دې ما سره وکړې، ما خبره دې ومنله، ما دې خبرې په خاطر باندې تا دې خپل ورور سره احسان وکړې، دا احسان زه منم، احسان زه منم. الله پاک وایي دې بدله به زه درکوم. نو اوس خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ورته بیا څه ورته وایي، دا خیر د خپل صحابه کرام پوه کړه چې دی پوه کړه، خپل هم پوه کړه چې ګوره
د دې ته خیالي دي خبرو ته چې کله د خبرو سره احتیاط کوئ. کله د انسان یو خبره وځي چې هغې باندې سړی کفر ته وځي او هغه دغسې خبرې چې هغه د الله په شان کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې بې ادبي راځي کله نو بیا ورته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پاک دومره عظیم دی دومره لوی دی چې عرش چې صفت عظیم دی د عرش صفت وهو رب العرش العظیم الله رب دی د عرش عظیم دی عرش خپله صفت عظیم دی. نو تاسو فکر وکړئ چې د عرش صفت عظیمي نو معنا دا چې خو لوی دی نو دغه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې دغه عرش عظیم چې صفت عظیم دی دغه د الله پاک د لوی او د عظمت لاندې نشي ټینګېدلی نشي ټینګېدی د عرش د الله پاک د عظمت لاندې نشي ټینګېدلی یو قسم اواز کوي غچ غچ. بیا مثال ورکوي لکه سړی چې په سپرلی باندې سور شي موږ ته کته وایي یا پالان چې ورته ویل کېږي دغه باندې سور شي هغه اس وي هغه چې منډه وایي د منډې په وخت کې دا کته خو مخکې وروسته ځي او د سړی پې سوري که نه یو قسم اواز کوي نو د دې وزن په حساب باندې نو الله په عظمت او لویي دومره ډېره ده دومره لوی دی چې دا لوی عرش هغې لاندې چق چق کوي ټینګېدی نشي دنه. نو تاسو فکر وکړئ الله به څومره لوی اوس د دې په خاطر دا مسله لږ واضحه شي. علامه ابن کثیر رحمت الله علیه امام احمد حنبل رحمت الله د دواړو یو روایت راخستی دی امام بخاري هم راخستی دی. امام بخاري مثال چې ورکړ هغه اول وایم بیا دا نور پې تطبیق کوو. امام بخاري رحمت الله علیه چې کوم حدیث را نقل کړی صحیح البخاري کې دا دی چې دا ټول کائنات چې کوم یو دي مخلوقات هغه د اول اسمان لاندې دي بیا د دې اسمان اول اسمان شاته بل اسمان دی دویم چې دی په دې منځ کې هغه کړی دی او د دې اسمان او د هغې اسمان تر منځ دی 1500 کاله مسافت. لکه موږ تاسو په دې هندسه کې وایي یوه دایره دلته وباسه بیا بله دایره چې د دې دایرې او د دې تر منځ 1500 هغه راشي بیا دویمه بیا درېیمه بیا څلورمه بیا پنځمه بیا شپږمه بیا اوومه چې راځي دومره لوی شي. نو وایي چې دا ټول مخلوقات د اول اسمان لاندې دي بیا دویم دی بیا درېیم دی بیا څلورم بیا پنځم بیا شپږم بیا اووم دا ټول اسمانونه چې کوم دا د امام بخاري حدیث دی. دا یو اسمان دی بل اسمان په منځ کې داسې دی لکه تاسو یو شی لیدلی او وړوکی شی په منځ کې بیا بل د بازار کې چې تاسو دا د اهل بساس ته ورشئ دا کاسې او ماسې دا چې خرڅوي یو وړوکی پکې منځ کې ښیي بلې غټې بلې بیا غټې ځکه ځای کم دی چې کوم نو لوی بلا چې په هغې کې بیا 8 دانې پکې ایښي واړه ورو هغه کوي دا دیګونه دې شیانو کې داسې دي بلې په بل کې بلې په بل کې ښیي چې ځای کم ونه سي نو 10 دانې په یو ځای کې ایښي دومره ځای نیولی هماغه غټ چې کوم یو وي که دا هر یو جدا کې خو درې خو ډېر ځای نیولو نو ځکه دا یې کړی دی. اوس دا د امام بخاري حدیث دی. اوس د علامه ابن کثیر امام احمد حنبل چې کوم روایت را نقل کړی دی علامه ابن کثیر په خپل کتاب کې وایي چې دا خو دا اسمانونه شو. تاسو اوس فکر وکړئ چې دا ټول مخلوقات دومره دي چې د اول اسمان لاندې بیا اسمانونه شاوخوا نور او د هر اسمان تر بل اسمان 1500 کاله تخمینا دا ویلي دي. اوس تاسو فکر وکړئ د اول اسمان نیولې تر اوم اسمان پورې چې 1500 شي 15 په 1000 کې 3500 نو 3500 مسافه خو دا د ټول اسمانونو شوه بیا دا لاندې چې څه بلا پکې دي دا خو دي هغه به بیا وروسته وایي ښه دا ټول شیان چې را جمع کړي نو علامه ابن کثیر چې کوم د امام احمد حنبل له کوم روایت را نقل کړی هغه وایي چې دا اسمانونه سره د ټولو مخلوقاتو چې دا کوم یو پکې دي دا د کرسۍ په مقابل کې ګوره آیت الکرسي چې موږ وایو آیت الکرسي وایو وسع کرسیه السماوات والارض د الله پاک کرسۍ او اسمانونه ځمکې دا ډېر پراخه دي دومره ډېر دی چې دا خلک به هسې لانجې په دې وړو کې چې دا زموږ ځمکه چې کوم یو دی دا خلک هر ورځ لانجه پکې امریکا دې خوا نه پوځونه را خلاص کړي او اروپا دې اخوا نه را خلاص کړي ناټو په دې خوا درز غب شروع کړی بس تیارې هغه وکړه چین اخوا نه بل خوا نه روس دې بل خوا نه دا ټولو لانجه شروع کړې دا ما درته وایي چې دا د ځمکې صرف درېیمه برخه باندې دا لانجه ده 3 برخې اوبه دي 4مه برخه دا ده 1/4 دې باندې لانجه ده د ټولو خلکو دا توپونه او دا ټانکونه او دا میزایل او دا اټوم بمونه هایدروجن بمونه
ظالمونه ټول رخلص کړي به دغه دومره وړوکي شي خو ظالمانو دغه خپل ځمکه تاسو ګورئ د خپل ځمکه تاسو څومره په دې صرف په دې شمسي نظام کې چې کوم دی دومره بسره ده د ځمکه بیا چې تاسو دغه ځمکه د نورو شمسي نظامونو سره تاسو هغه کوي د خپل نظام د شمسي نظام د نورو نظامونو سره چې موږ په کهکشان کې دغه سره مقایسه کوي نو هیڅ راځي بیا چې د خپل کهکشان د نورو کهکشانونو سره بیا مقایسه کوي نو اخر کې هیڅ شی نه دا ستا ځمکه چې د خلک ټول ځانه پکې لانجې دی او درزو مار دی او هغه دی دا ګوره دا ستن نه ده د سترګې سر نه دی موږ د سترګې ستنې سر ورته وایي دا ستا ځمکه د ستنې د سر قدر تم نه ده ظالمه د خدای چې دا ده 200 څو مملکتونه پکې دي هر ورځ پکې لانجې په دومره د ستنې د سر په شي باندې د خلکو جنګ دی نو ستا حیثیت په دې کائناتو مخلوقاتو کې دومره وړوکی دی اوس ظالمه د خدای له خو فکر کوه اوس دا ټول شیان راوخله دا ټول شیان جمعن د کرسۍ په مقابل کې چې وسع کرسیه السماوات والارض دا کرسۍ چې کوم یو ده دا ټول شیان مخلوقات او دا څه چې دي دا د اسمانو سره دا د کرسۍ په مقابل کې داسې وړوکي دي دونه واړه دي لکه په یو لویه دښته کې چې داسې ګورې سر ورې نه معلومېږي بعضې ځای که تاسو لاړ شئ داسې ګورې پته نه لګېږي پکې سارې نه معلومېږي خالي ګرد معلومېږي او چې دې خوا ګورې او چې دې خوا ګورې کله چې تاسو افریقا او هغه ته لاړ شئ هلته بیا سړي ته پته لګېږي چې داسې زر کیلومتره د یو ښار تر بل ښاره پورې یو ښار نه تر بل ښار 1000 کیلومتره فاصله وي او بیخي سترګو کې نه ښکارېږي نو ولې چې یو لویه بې انتها دښته کې سړي را ګوته دا خچې ګوته باندې دې ګوته باندې چې ګوته مونږ تاسو کو رنګ چې ورته وایي دا چې سړي نه ولوېږي په دې لویه دښته کې نو ته دا لویه دښته دې ګوتې په مقابل کې مقایسه کړه چې دا ګوته رنګ د انګشتري چې ورته وایي دا د دې ټولې دښتې په مقابل کې څومره فیصده ده نو څه وسنجوه چې دا دې د قطر وسنجوه دې ټولې دښتې دا به څونه راځي دا به څونه شي دا خو صرف کرسي شوه د دې ټولو مخلوقاتو په مقابل کې دومره غټه ده لکه دا لویه دښته د یو رنګ په مقابل بیا څه وایي ویلې دا کرسۍ سره د دومره لویوالی چې د ټولو مخلوقاتو په نسبت دومره لویه ده د عرش عظیم په مقابل کې دا به دومره کوچنی ده لکه هغه ټول مخلوقات کائنات سره د اسمانونو چې د دې کرسۍ په مقابل کې څومره واړه وو لکه په لویه دښته کې چې یو انګشتري او رنګ سړی وغورځوي نو دا کرسۍ بیا د عرش په مقابل کې دومره وړه ده اوس یې موږ د پښتنو خبره اوس یې ګس کړه چې عرش دومره لوی دی کرسي دومره وړه ده بیا دا کرسي دومره لوی ده دا کائنات دومره واړه دي د اسمان ښه بیا دا اوم او شپږم دا ټول اسمانونه چې دا وړه را جمع کې بیا د دې په منځ کې دا مخلوقات دي ښه اوس خو دا خبره خلاصه شو دې باندې خو لږ سر یې خلاص شو اوس چې دې مخلوقات چې دا کوم یو موږ دلته یو او دا کوم ځای کې چې موږ اوسېږو د اسمان لاندې دلته دا څومره دي اوس نوي یو وخت کې کهکشانونه بیا ویل چې 80 میلیونه دي بیا خیر لږ ورخواږه شو 100 میلیونه شو بیا 180 میلیونه شو بیا 200 میلیونه شو بیا 300 میلیونه شو دومره کهکشانونه دي اخر تل اوس نوي تحقیق شوی دا اوس په څو ورځې کې ما نه دی لیدلی چې دونه اوس به څو ته رسېدلي خو 2 ټریلیونه 2000 میلیارد 2000 میلیارده کهکشانونه دي 2 ټریلیونه کهکشانونه دي دلته ځان سره ولیکئ 2000 میلیارده یا 2 ټریلیونه کهکشانونه دي دا یو شو ښه دا هر کهکشان بیا څومره دی اوس دا پته ولګوئ دا خبره ده چې هر کهکشان کې په میلیاردونو کهکشانونه دي او شمسي نظامونه دي په 2 ټریلیونه کهکشانونه شو په هر کهکشان کې په میلیاردونو شمسي نظامونه دي اوس نو ګس کوي ښه بیا هر کهکشان کې په هر شمسي نظام کې هر شمسي نظام خو څومره دا شمسي نظام څومره دی اخر ویلې چې هر شمسي نظام په میلیاردونو کیلومتره مربع ساحه رانیولې ده دومره دي زموږ کهکشان چې وړوکی دی پکې سراسر تاسو دا نفتون پلوتون دا چې حساب کوئ چې څومره نوري کاله د یو منطقې نه بلې منطقې د یو ستوري نه بل ستوري پورې دونه فاصله ده نوري کالونه باندې حسابېږي وایي دا اوس حساب کوئ تاسو دا یو کهکشان په میلیاردونو کیلومتره مساحه نیولې ده
ښه اوس دغه میلیاردونه کیلومتر چې یو شمسي نظام نیولی دغه په میلیاردونو باندې صرف په یو کهکشان کې موجود دي یعنی یو کهکشان د څومره چې 50 کاله ماموریت کړي دا نشي حسابولی چې به دا څه نتایجې صرف د یو شمسي نظام په یو کهکشان کې بیا چې دا یو کهکشان اندازه معلومه کړي دا بیا په 2 ټریلیونو کې ضرب کړي چې تا ته پته ولګېږي دا صرف مخلوقات دي. ښه ته داسې فکر وکړه هغه خالق او هغه رب چې دا دومره مخلوقات پیدا کړي دي ټول تدبیر او تنظیم انتظام یو د بل سره هغه نه هر یو په خپل منځ کې لمر په منځ کې په اطراف کې دا ستوري او دا سیارې او ځمکه او د مریخ او مشتري او زحل او اورانوس او نیپتون او پلوتون او بلا او بترې بیا د هر یو په شاوخوا باندې بیا سپوږمۍ ځمکه یو سپوږمۍ لري مشتري 12 اوس نوی تحقیق ما کتلی دی چې مشتري کې 18 سپوږمۍ دي 18 دانې سپوږمۍ دي پکې مخکې خلک ویل چې 12 دي اوس نوی تحقیق دا شوی چې 18 دي کلونه که 16 ته رسېدلي دي بل خدا یو کاله 2 کاله چې رسېږي څون ته به رسېدلي دا شمسي نظام زموږ وړوکی نظام دی د موږ کهکشان د نورو کهکشانو په مقابل کې وړوکی نظام دی د موږ د کهکشان چې موږ ورپسې مربوط یو دې ته وایي شیري ملک ګلیکسي کهکشان دا دی ملک وی راه شیري چې ورته ویل کېږي د شودو لاره دغه کهکشان چې کوم یو دی دې مرکز چې کوم یو دی د مرکز نه چې دې خوا د عرض چې د کهکشان کوم عرض د اوږدوالی ډېر زیات دی تاسو که کله داسې اسمان چې کله شین اوسئ تاسو ګورئ په دې اسمان کې کله داسې او کله داسې یو خړ غوندې داسې ستورو مجموعه معلومه خړ غوندې لکه ګرد غوندې یو شی معلومیږي دغه د شیري کهکشان چې موږ د دې پورې مربوط دی دې صرف دغه د مرکز نه دا یو طرف ضلع چې کوم یو د موږ او تاسو د څه کې وایي چې مرکز دی بیا مرکز دی خو دې ته هم ضلع وایي دې ته هم ضلع وایي چې ټول شي بیا قطر شي دغه یو ضلع چې کوم دا 100 میلیونه نوري کاله ده 100 میلیونه نوري کاله ده 100 میلیونه نوري کاله نوري کال څه معنا دا کال نه دی چې موږ تاسو ورته وایي دا نوري کال دا معنا شه یو نور په یو سکند کې یو ثانیه کې 3 لکه کیلومتره مسافه وهي یعنی یو سکند داسې په یو سکند باندې وشته کې مساوي کېږي 300,000 کیلومتره 3 لکه کیلومتره مساوي کېږي د یو ثانیه سره دا د مسافې دپاره استعمالېږي 3 لکه کیلومتره ګوره متره نه کیلومتر دا مساوي کېږي یو سکند دا په شپېتو کې ضرب کړي نو دا به یو نوري دې ته ویل کېږي نوري سکند بیا به دا په شپېتو کې ضرب کې نو بیا به چې شپېته ضرب 3 لکه نو 3 په شپېتو کې ضرب کې 2 په شپږ کې 18 نو 180 میلیونه څونه راځي دا دا به راشي بیا به دا به نوري دقیقه شي بیا به دا په شپېتو کې ضرب شي دا یو ساعت راشي نو یو ساعت چې راشي بیا به تا ته پته ولګي څومره راځي ښه بیا به دا ورځ کې حساب کې دا به بیا په 315 شپېتو کې ضرب کې چې کال ته نه جوړ شي بیا به دا چې ضرب کې دا بیا ته نه هغه جوړ کې بیا به وایي چې 100 میلیونه به کې په دې کې به ضرب کې بیا به نو ستا مسافه صرف د کهکشان دا ضلع به تاته معلومه شي دا ضلع دومره ډېره دومره ده او وایي ما درته وایي چې 50 کاله ماموریت کړی او ټول حساب کتاب یې کړی دا پته ورته نه لګېږي دا اوس 100 میلیونه نوري کاله به څونه مسافه کېږي اوس یې ته ګس کړه دا صرف د یو کهکشان یو ضلع دومره شوه ښه دا کهکشان چې دی موږ کهکشان دی دا د نورو کهکشانو په نسبت باندې وړوکی دی ښه چې 2 ټریلیونه کهکشانونه دي نو یو کهکشان دغه دی دا موږ پکې اوسېږو او بیا په دې کهکشان کې بیا په میلیاردونو شمسي نظامونه بیا زموږ شمسي میلیارد ته راشه بیا زموږ شمسي میلیارد کې بیا د ځمکې ته راشه شمسي نظام کې او بیا په دې باندې 3 برخې اوبو نیولې یوه برخه دا موږ پکې جګړې شروع کړي دي او ټوله ورځ لانجې هره ورځ پکې یو نوي مسایل پیدا کېږي په دغه 1/4 باندې د موږ ټولې دنیا چند دی اوس ته فکر وکړه چې دا نظام د دې تدبیر په یو اندازه باندې ټول نظام روان دی ښه اوس ته فکر وکړه چې دومره عظیم ذات چې دی جوړ کړي یو دا چې جوړ کړي دي بل دا چې دې تدبیر او دا بالکل ټول په یو نظم و ډسپلین باندې روان دي یو نظم و ډسپلین
هر کهکشان په خپل ځای کې، هر هغه په خپل ځای کې. اوس ته داسې اول دا فکر وکړه چې دا 2 ټریلیونه کهکشانونه کوم ځای کې ځای شوي دي. خو نه ده چې 2 ټریلیونه شګې دې راخیستې او په ځای کې دې اچولي ده به تا په چولي. 2 ټریلیونه کهکشان څومره مسافه به یې نیولي چې هر شمسي نظام په میلیاردونو کیلومتره مسافه نیسي، هر شمسي نظام. نو ته بیا فکر وکړه چې دا څه حال دی. دې ټولو رب او خالق او مدبر تدبیر کوونکی منتظم څوک دی؟ الله عز وجل دی. اوس ته فکر وکړه هلته علم اخونه ډېر او دې خواته راشه دلته دا وسنجوه چې د عظمت او لویي څومره ډېره ده او داسې عظیم او داسې لوی ذات. یو خبره تا ته کوي او ته پکې کتې کوې نو عقل شته چې داسې څوک کتې وکړي. تاسو دې سړي عقل ته فکر وکړئ. دا خبرې چې څوک کوي یعنې اصلا خبره دا ده چې دکې سره عقل نشته، بیخي بلکل عقل پکې نشته. دی د لیونتوب خبرې کوي، چېرته نشه یې کړې ده بس نشه کې د خبرې ته نه وځي. دا خو د انسان خبرې نه دي، نه د عقل خبرې دي. ښه درېیمه خبره دا ده، درېیم صفت والله على كل شيء قدير. قرآن عظیم شان کې راځي وما قدر الله حق قدره. الله پاک د خلکو نه دی پېژندلی. وما قدر الله حق قدره. الله پاک دوی په صحیح معنا په صحیح شکل باندې نه دی پېژندلی. بیا څه وایي؟ نو الله پاک چې حق قدره دی نو څومره دی څه وایي؟ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأکم اول مره. الله پاک دغه اسمانونه چې مخکې د بخاري شریف حدیث بیان کړه کنه، بیا دا ټول عظمت دا ټول شیان مستلو الله پاک عز وجل به یو ځل دا ټول اسمانونه چې دا امام بخاري کوم حدیث کې چې راغلی دا ټول اسمانونه یو ځل دغسې راتاو کړي لکه دا کاغذ چې دغسې راتاو کړي. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. لکه دا څنګه چې خلک دا کاغذ دغسې راتاو کړي، دغسې به د اسمانونه راتاو کړي، داسې بیا ونسي. ته اوس فکر وکړه چې د هغه قدیر او قادر مطلق ذات دی، قدیر او قادر مطلق ذات دی چې دا ټول اسمانونه سره دي، د ټولو کهکشانونو او د څه شیانو د ټریلیونه صرف کهکشانونه دي لاندې پکې. خو دا ټول د وخت به دا یو لاس کې به داسې ونغاړي او دغسې به درته ونسي. راشه اوس یې ګس کړه. ستا قدرت او ستا طاقت، تا اټم بم او ستا فوج او ستا سوپر پاور خنزیره تا سره دي شي چې ته د داسې عظیم ذات په مقابل کې ته بیا ځان ته سوپر پاور وایې. دا خو د عقل خلاف. خو دا څنګه عقل داسې تقاضا کوي چې ذات دا ټول مخلوقات او دا ټول اسمانونه او دا څه چې دي دغسې راتاو کړي لکه دغه شیطان جوړ کړي داسې لاس کې درته ونیسي. نو ته څه به ښه اوس د داسې مقتدر ذات، د داسې قدیر ذات، د داسې لوی او د عظیم ذات قدرت او طاقت دومره ډېر زیات دی. اوس دغه ذات د دې کتاب او د دې شریعت نازلونکی دی، د دې شریعت او د دې کتاب نازلونکی دی. انشاءالله مقتباقي نور د الله پاک څه صفات مخکې دی چې موږ په اسلام او ساینس په هغه باندې شروع کړو. د قرآن عظیم شان اعجاز علمي او د حدیثو اعجاز علمي او د الله پاک د اسماء الحسنا هغه ساینټیفیک هغه چې موږ بحث او څېړنه وړاندې کړو، د هغې نه مخکې انشاءالله نور بل درس کې موږ بیا دې باندې تشریح کړو. دا ځکه ضرور وګڼله چې کم از کم موږ په دې پوه شو چې دا خالق زموږ خالق مالک زموږ شریعت نازلونکی زموږ د دې دین رالیږونکی دا څوک دی. کم از کم خو موږ پېژنو. ایمان ویل کېږي اصل معرفت ته د الله پاک شناخت. قسم په خدای که موږ خپل الله وپېژندلو بیا به نو څنګه ممکنه ده چې یو سړی د غوا، یو سړی د لړم، یو سړی د مار، یو سړی د سپوږمۍ، یو سړی د ځمکې، یو سړی د بیا د ډېر مافي هندوان د الله تذکیر او د الله تانیث عبادت کتاب څنګه عقل ولري. موږ وایو چې دا خلک هوښیار دي، خدای هم تباه کړه. دا څنګه هوښیار دي چې د هغه عظیم ذات پرېږدي او دغه چونګټې شي ته ورځي چې هېڅ شی هم نه لري، هیڅ اختیار هیڅ قدرت نه لري. غوایم په خدای نیولې ده، سپی په خدای نیولې ده، لړم په خدای نیولې ده، مار په خدای نیولې ده، موږک په خدای نیولې ده، اسمان په خدای نیولې ده، ستوري په خدای نیولې ده، سپوږمۍ په سومنات چې ورته وي دا د سپوږمۍ خدای په نامه یادېږي. دا سومنات چې د سلطان محمود غزنوي ورته ټوټې کې دا انسان خلک وي دا ډېر ښه خلک دی او ډېر مترقي خلک. خدای دې دوی تباه کړي. دغه دوی عقل دی، دا دوی منطق دی، دا دوی علم دی چې هغه لوی عظیم ذات پرېږدي او په غوا پورې ځانونه
نښلولي چې دا زموږ خدای دی. نو دا په دې خاطر دا وویلې چې د مخکې دی نه چې موږ د قرآن عظیم شان علمي اعجاز ته لاړ شو، په دغه خبرو سره خلاص که بیا به دا مسلې ته ولاکه هېڅ ضرورت دی چې سړی وایي چې قرآن عظیم شان څه علمي اعجاز لري. څه همدونه چې پوه شو چې دا هغه ذات را لېږلی چې کوم تبارک الذي نزل الفرقان على عبده، مبارک دی هغه ذات چې دا فرقان را لېږلی په خپل بنده باندې. بیا بل شي ته څه ضرورت دی، بیا دلایل ته څه ضرورت دی، بیا به دې ته څه ضرورت دی چې اوس به دې کې زه اوس کتې وکړم چې ودرې دا څنګه دی. ما په دې علم دی چنچڼې دی سر قدر ته دی د ستنې د سیم قدر ستا ټوله ځمکه نه، نو څه پکې ته چې چې ته به پکې دا دعوې کوي چې ودرې دا د موږ په علم باندې موږ په ساینس باندې دا برابر راځي که نه راځي، سر دې تا دا ساینس وخوري چې ته دې ته خبرې ته رسېدلی چې اوس دا ما ساینس دا خبره به که نه مني. خدای دې تباه کړي دې ساینس سره چې دا تا څه شی ته نه جوړ کړی، خدای دې ته نه جوړ کړی دی دې ساینس نه. ساینس دی چې نن یو څه کوي سبا بل څه وایي بل څه د کوم ځای نه چې ساینس را شروع شوی تر اوسه په یو خبره ثابت نه دی ولاړ، هره ورځ پکې نوي نوي شیان راوځي. نو چې راوځي نو څنګه داسې خبره ته منې د هغه ذات نه منې دغه منې چې دا د انسان پیدا کړی شی د انسان خپله دا شی جوړ کړی دی. نو درس همدونه بس. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.